د سرپرست حکومت د پاسپورت ریاست وای د کربلا زیارت کوونکو ته په پاسپورت اخیستو کې لومړیتوب ورکوي. د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وای د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې پر خپل ایکس شبکې د ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لاسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د سرپرست حکومت د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی. دا بهیر څو ځله پیل او درول شوی دی. داسې داوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشنکارانو پر مټ د زرګونه ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. پکتیا امنیتي سرچینې وایي تېره شپه د دغه ولایت په مرکز کې 3 کسان له یوې اندازې مهمات او وسلو سره نیول شوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي امنیتي ځواکونو دغه کسان چې د خوست اصلي اوسیدونکي دي د ګردیز اړوند په زاهو سیمه کې نیولي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسان د لا ډیرو معلوماتو لپاره اړوند ارګان ته ورپېژندل شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای 3 نور افغان خبريالان چې د سرپرست حکومت لخوا بنديان شوي و خوشي شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبريال پرویز سرګن لدریو نه وروسته په ورزګان کې د ملي ټلویزیون خبريال همدرد له 10 ورځو بند وروسته خوشي شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د خبريال او یو بل رسنیز کارکونکو چې لا هم د سرپرست حکومت لخوا بنديان دي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې یک شنبه به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک دغه اقدام هدف د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل بللی دي. تر اونۍ د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالر لیلام کړي وو. دا په داسې حال کې دا چې په وروستیو کې د امریکایي ډالرو په ګډون د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شوی دی.